Dadang. Oh, oh. Dadang, dadang, dadang. जमानो जाबिर खान दे जाबिर खान और जाबिर खान हमेशा डडंग 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 د پښتو کارونه کوي د پښتو او تاسو وګورئ کنه چې په پښتو فلم کې بوتل نه وي شراب نه وي او ډمې نه وي دا به څنګه فلم وي او زم غواړم چې ځان نه جهانګیر خان جوړ کړم جهانګیر خان ځان لپاره په فلمونو کې ډمې وګډو او خلق وژنمه او ډډنګ 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 او دا لاسه کې چې زما خو د جهانګیر خان هغه فلم خوښېږي هغه چې پکې وي او نه به څوک سندره وایي نه به څوک ټپه کوي زه به نن ګډېږم او زه به نن ګډېږم او تاسې تماشه کوئ ودرېږئ والکا د جهانگیر خان بچی دا سیب مازان او راځي ته پکې ډایلوګونه وای بند کا دا ډایلوګونه دي دا د پاکستاني فلمونو سره جوړ ترکی فلمونه وګورئ هندي فلمونه وګورئ دا وګورئ پاکستاني فلمونه ګورئ هغه نه د څه ګټه کوي او پاکستاني فلمونو کې چې څومره خوند دی یو فلم کې دومره خوند نشته ځکه چې پکې دا شډیر پکې کېږي آفرین ته پوهېږې چې پاکستاني فلمونه څه مانا په هغه کې شرابونه دي په هغه کې چرسونه دي روکې ما ته داسې وګوره که یو کاله پورې دی نورو کته که نه تا نه به پوډري جوړ شي جلکه ته دا څه وایې یو خبره زما موره ته چې دا ترکي فلمونه ګوري په دې کې دې څه شی لیدلي هغه فلم دې کتلی چوپور څومره ښه فلم دی پنخواره تاسو وګورئ څومره ښه فلم دی د هغه نه څومره ګټه ترلاسه کړي ووایه ښه ده او که نه ده یاره زه خو د ترکي فلمونو شوقي نه یم په ګورې چې د پاکستاني فلمونو شوقي یم ځکه چې په هغه کې ډېر پښتو استفاده کېږي پښتو آفرین شوق په تا باندې شه ته ځې او د شهیدي فلمونه ګورې خپل قد ته دې کتلي هماغسې سړی دې انتخاب کړی یلکه زما دا ارمان دی چې زه ځان نه جهانګیر خان جوړ کړم او شاهد خان جوړ کړم او یو ورځ به وورې چې زه فلم به جوړوم فلم او په افغانستان کې ځان نه دوم جهانګیر خان جوړوم شمړه زما خو د افغانستان نه نفرت کېږي افغانستان مې خوښېږي هغه ته په خاطر باندې چې دلته قدر نشته کاشکې په ترکیه کې پیدا وې او زما چې افغانستان خوښېږي په دې مې خوښېږي چې په میډیاګانو کې پاکستاني فلمونه چلیږي او خارجي فلمونه چلیږي که دا فلمونه صحیح نه وای نو موږ به ولې په میډیاګانو کې خپرو یا الله توبه ته ما ته داسې وګوره افغانان چې دي فولاد دي او هر وخت یې داسې کار کړی دی چې مور پلار ته فخر ور بخلی دی او بله خبره مې واوره دا د امریکې باچا نه دی پېژنې ټرمپ نه دا نوی باچا یې درته ښیم دام چې دی ګوره دام چې دی افغانی دی د دې نوم چې و جمدینو د دې نوم جمدینو
هلته چې لاړ ولسمشر شو نو د امریکایان چې دي دوی ورته جمعدین نشي ویلی جو بایډن ورته وایي والکه که جمعدین او که جو بایډن نو څه د فلم هلک خو نه و که نه والکه ته خو ډېرې چغې وایې هسې نه چې لالا دې راشي عمر دې ډېر دی لالا وعلیکم السلام سلام علیکم دا بیا څنګه دواړو په خپلو کې سره نغتي یاست ته خو په ما ډېر ګران یې ولالا دلته راشه د تقریر ځای کې ودرېږم دلته آفرین ګوره لالا تا ته خو معلومات شته چې زه د ترکي فلمونو سره سریالونو سره څومره مینه لرم د مور په قصه کې نه یم د پلار په قصه کې نه یم د لمانځه په قصه کې نه یم خو کله چې د سریال وخت شي نو حاضر یم همدا دی چې خدای په شرمونو شرمولی مې او تا ته خو معلوم دی که نه لالا چې زه دوم جهانګیر خان یم دویم دې کې خو شک نشته چې خو هغه توره کړی چې ته به یې وکړې صحیح دی که نه د هغه فلمونه څه شی دي ننګیالی یم بریالی یم پښتو یم هغه پښتو یې په شرمونو باندې شرمولی دی ګوره صحیح سړی صحیح ځوان ځان نه جوړ کړه هغه لاره پرېږده چې هغوی انتخاب کړي دي د هغوی کار نو څه دی چرس دی پوډر دی شراب دي جنکۍ دي بس دغه خبرې دي راتلونکی نسل یې تباه او برباد کړ ما ته وګورې بیا خو دې دا ورور ښه دی که نه ترکي سریالونو کې دا چرس پوډر شراب دا نشته شته صحیح ده چې پاکستاني دي دوی خپل پښتو ته خدمت نه دی کړی دوی توهین ورته کړی فلم ګټئ جلیقیانې ګټئ شرابونه پکې راځي صحیح ده او په ترکي سریالونو کې څه شي ته ما ته ووایه یو دغه شی دی صحیح ده چې یوه جلۍ طلاقه شي بله یې ودې دې کې خو څه خبر نه یوه جلۍ یو ته واده شي بل سره کوژدنه وکړي او په دریم انډیوالي پسې ګرځي او څلورم مې ته په تمه وي دا کارونه به کېږي څلورم بس کې کار ته ورته خوشحال یم چشمې ګوره سټایل ګوره ځان دې شرمولی دی که ما ځان شرمولی دی او که نه دی خو زه ترکیې ته ځم که ته منې او که نه یې منې ترکیې ته ته څه کوې چې هلته ځې وایي زه د ترکیې د هیروګانو مینهوال یم زه چې ترکیې ته لاړ شم هلته په ما باندې څومره غټ غټ فلمونه او سریالونه جوړېږي بیا به په افغانستان کې په هر میډیا کې زما فلم لګي نو خو ته خو همدلته هم کوی شي که نه چې تو هیرو شي خو صحیح ده که نه دلته خو ته میرو یې دا بل میرو دی هغه بل میرو دی دلته څوک اهمیت نه ورکوي فلم میرو ته دلته ګوره دلته چې د فلم هلک وکته وایي هغه وګورئ په بازار کې چولې خوري دلته قدر نشته ترکیه چې ده هلته ګوره سریالونه جوړېږي هلته فلمونه جوړېږي هلته تا ته شهرت پیدا کېږي تا ته عزت پیدا کېږي پوهېږي چې پیسې درته پیدا کېږي بنګلې درته پیدا کېږي موټرې درته پیدا کېږي دا هر څه درته پیدا کېږي وایي ښه تو هم دې پسې شلی خدای دې غرق کا موږ مسلمانان یو او دغه دنیا موږ ته یو امتحاني دنیا دی موږ باید هغه دنیا ته کار وکړو چې هغه دنیا هم ښه شي موږ کولی شو چې د همدې سینما له لارې خپل وطن ته خدمت وکړو سینما دا معنا نه چې ته دمې وګډوه سینما دا معنا نه چې ته چرس ووهه په فلم کې سینما معنا دا نه چې ته شراب وڅښه نه نو دا ترکیه څنګه چل دی هغه مسلمان دی که نه مسلمان دی په اسلام کې همدا دي ما درته ونه ویلې چې یو ښځه یو سره واده وکړي بل سره یې کوژدن وي او دریم ورته په تمه وي نو ته ما ته څه ووایه چې زه افغاني فلمونه څنګه وګورم چې زما پښتو فلم په فیسټیوال کې نه نیسي نو دا خو زمونږ وي تاسو بدبختي ده استا به اصلاحات رامنځته شي او اصلاحات چې کله رامنځته شو که نه دغه شی موږ به مخ په ترقي روان شو نو تر قیامته پورې خو به دا خلک په چوکۍ کې ناست نه وي که نه خو یوه وعده را سره وکړه ښه زه ترکیې ته نه ځم ښه مه ځه چې ترکیې ته لاړم دلته به راباندې یو فلم جوړی بلکل جوړو مې در باندې زه خپل هېوادوالو ته غواړم چې خدمت وکړم
اوس دې منمه تو ګوره زمونږ د لغمان ولایت یو تکړه ممثل د فلم ستوری امیرشاه تالاش څومره ښایسته فلم یې جوړ کړی دی چې نوم یې سجده دی په هغه کې هغه اسلامي حکمونه په ده کې ځای په ځای شوي دي روا او ناروا کارونه په کې ځای په ځای شوي دي دغه شی کار وکوه چې زم در باندې افتخار وکړم تا کورنۍ هم په تا افتخار وکړي دا ټول هېواد در باندې افتخار وکړي یالا مې غاړه راکړه لاس راکړه دا د کوم ولې چې ما ته د سجدې فلم نوم واخیسته زه خو دې پسې در په در او خاورې په سر ګرځېدم دا دی لاړمه او سجده فلم راوړم چې ویې ګورمه دغه شی اوس ته چې کوې هغه خو په سمه راغی دا څه خیال ده په خدای چې دغه سجده فلم خو مې لیدلی و خو دا زه خبر نه وم چې د افغانۍ دی خو قرآن چې مې ډېر خوښ شوی دی ولا چې خوښ دې شو نو ته نو د هغه جهانګیر داسې داسې ولې وړاندې جهانګیر څه کوي جهانګیر په توپ وله د نن نه وروسته به امیرشاه تلاش صاحب سره ګرځم او نوم مې ورته اورېدلی ده هو سجده فلم هم بس هماغه فلم او هماغه تالاش صاحب به انتخابی او هماغه سره به ګرځي او د هغه ایډیاګانې او هغه کم فکرونه او نظریات چې دي هغه به ځان سره وساتي او په خپل ځان کې به یې عملي کړي که نه چې راتلونکي به هغه کې په افغانستان کې یو هیرو جوړ شي او زه هم غواړم که نه خو زه هم لاړم نو کار لرم نه اوس ما سره واده وکوه نور دا پاکستاني ټینګونه او دا ډایلاګونه په خپل ځان کې عملي کوئ او که ایسته یې اچئ وایم په خدای که نور پاکستاني ډایلاګونه درته وایم ولې ځان نه افغان نه جوړوم سم مسلمان نه جوړوم بس ځه نو دا در سره کوم دې ته وګورې یو د جهانګیر خان او بل د ترکي ولې موږ هم سینما لرو موږ هم کولی شو چې د دغه سینما له لارې خپل وطن ته خدمت وکړو او ښه فلمونه وړاندې کړو هغه برخې چې په افغانستان کې ستونزې وي هغه ستونزې وړاندې کړو خلکو ته تر څو په راتلونکي کې دغه ټولنه اصلاحات او اصلاح په لور روان شي د خدای په امان